دا هم تازه خبر د نورو لیدونکو اوریدونکو څخه به په کمنټو کې نظرونه راخلو. ښاغلی رحماني د ټولو وکیلانو پر مخ د ولسي جرګې تالار دروازه تړلې وه چې وکیلانو دروازه په زور خلاصه کړه او دننه شوه. رحماني او د پنجاب او ایران په غوښتنه غواړي چې بودیجه وځنډېږي او افغانستان له بحران سره مخ کړي، پر ضد د سپېڅلو وکیلانو ملاتړ وکړي او د خپلو وکیلانو سره مینه وساتي. تازه خبر په باغلان کې د طالبانو قاپیرانو له زندانه څخه 43 افغان نظامیان کمانډو ځواکونو په مرسته خلاص شوي دي. د ولسي جرګې غړی شاپور وسنځي د حزب اسلامي په ګوند مشر ګلبدین حکمتیار خبرو په غبرګون کې ویلي چې هیڅ چا ته اجازه نور کوو چې ناقانونه حرکتونه ترسره کړي. ښاغلی وسنځي ټینګار کړی چې ګلبدین حکمتیار د نور هیواد د لانجو ته نه وړي او د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار څو ورځې وړاندې خبرداری ورکړې چې حکومت کې بندیان خوشي نه کړي، ارګ به په کلابند په محاصره کړي. د ولسمشر پخواني مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم وایي چې هیڅ چاته به د نظام د ړنګولو او کابل بیا په ورانېدو اجازه ورنه کړي. لومړی نن په شبرغان ښار کې د ازبکي ژبې دوو نوموړو شاعرانو امیر علي شیر نوایي او ظهیر الدین بابر په ویاړ جوړ شوې غونډه کې د وینا کوله او ویله طالبان دې په زور واک رسېدلو خیال له سره وباسي. دوستم زیاته کړه چې افغانان دې ډاډه اوسي چې د سولو په خبرو کې د ښځو پر حقوقونو او بیان ازادي د هیڅ ډول معامله نه کیږي. لومړی د حکمتیار د وړمې ورځې د سرګردونې په جواب کې وویل چې خلک به نور هغه ته اجازه ورنه کړي چې کابل وران کړي. دوستم ویل که طالبان سوله ونه کړي نو به وځپل شي. د کوټې شورا یو خبرداری ورکړی دی که چېرته افغان حکومت زموږ تازه